ये अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है। आग लगना ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है, या बच्चे गायब किए हैं, ये जलाए हैं, ये जानबूझ के किया है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी, दरवाजे क्यों लॉक हुए, डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پیمز په نوم په دې لوی روغتون کې په 28 اګست د اور لګېدو له امله 14 نوي زیږېدلي ماشومان ووژل شول. اور د روغتون په دریم پوړ کې په نرسري واټ کې سحر وختي په کم 9 بجې ولګېدو. د صحت وزیر مصطفی کمال د وینا تر مخه اور په ایر کنډیشنر کې د چاودنې له امله ولګېدو. د پیمز ویان دی انیزه جلیل رسنیو ته وویل چې په نرسري واټ کې د اور لګېدو په وخت 15 ماشومان موجود وو. یو ماشوم یو ډاکټر وژغورلو او 14 ماشومان ووژل شول. صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف، د سېنات چیرمن یوسف رضا ګیلانی او د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په پیمز کې د اور لګیدنې په پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. وزیر اعظم د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د اسلام آباد ضلعي انتظامیې د پیښې د پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده چې په 24 ساعتونو کې به د پیښې په اړه خپل راپور تیاروي. انتظامیه په یو بیان کې ویلي دي چې د اور لګېدو نه پس سمدستي د فایر بریګیډ 6 ګاډو او 4 امبولانسونو په شمول پولیسو او د ژغورنې د ادارې چارواکو د اور مړ کولو هڅې وکړې او ډېر ژر یې کنټرول کړو. د همکار عمران یونس سره راشد خټک، مشال ډیجیټل، اسلام آباد.